سلامونه نیکې هیلې مې قبولې کړې. خدای دې وکړي چې تاسو په روغ او جوړ یاست، صحت جنګ په متقن وي. نن یو ځل بیا زه مسیح الارجمند د سمارټ صاحب څخه ستاسو حضور ته حاضر یم. نن 42مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې غواړم نن کومه لړۍ چې د تعلیمي مراکزو دپاره د بروشورونو یا پوسټرونو ډیزاین کول وو هغه موږ راپیل کړې وه. نو نن یې تقریبا دریم ډیزاین دی. غواړم چې نن په دریم ډیزاین کې تاسو ته یو بل تعلیمي بروشر یا هم پوسټر ډیزاین کړم. د ټول نه د مخکې موږ دغه سایز په نظر کې ورته نیولی دی. کولی شئ بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته سایز باندې دغه سایز چې موږ یې سانتي متر ته واړوو، نو په دغه سایز کې موږ غوښتل دغه ډیزاین وکړو. تاسو هم دغه سایز نیولی شئ یا هم کولی شئ هر سایز چې تاسو خوښه وي هغه سایز غوره کړئ. نو راځو پیل کوو. د ټول نه د مخکې یو نوی بیکګراوند راخلم د ټول نه ښکتني لیر کې او غواړم دغه بیکګراوند دې په سپین رنګ کې واوسي. سمه ده، اوکې. په دغه ډول سره په سپین رنګ کې دې واوسي او غواړم دا لاک کړمه په دغه ډول سره. سمه ده، غواړو دغه دوه کوم رنګونه چې دي دغه موږ په خپل ډیزاین کې وکاروو، نو وروسته به دا موږ حذف کړو. د ټولو نه د مخکې وګورئ، زه غواړم یو شیپ راواخلم په دغه ډول سره په دایره کې په دغه ډول یو شیپ. سمه ده، وګورئ غواړم چې فل ورته په دغه رنګ کې وکړم. مثلا دغه رنګ دی، یو څه یې کوچنی کوم تر اندازې پورې. وګورئ په دوم قدم کې د دغو یو کاپي موږ راخلو، کنټرول جې دغه ښکتنۍ کومه کاپي چې ده دلته کلیک کړو، یو اندازه یو څه اندازه په دغه ډول تاویو. سمه ده، او دغو اوپاسیټي یو څه ښکته راوړو تر څو هلته موږ ته معلوم شي په دغه ډول سره. سمه ده، وګورئ اوکې. یو څه نور هم یعنې د موږ هغه اساسي هدف دلته د ډیزاین نه دا دی چې صرف دغه ساحه دې راشي خو ښکته دې ونه وځي. دوی یو بله کاپي اخلو د همدغو الکت په دې ډول سره دې باندې کلیک کړو او دا برعکس کړو. سمه ده، اوکې. د ایرو کیز څخه په استفادې په دغه ډول انټر. سمه ده، دا یو شیپ شوله چې موږ جوړ کړه. نو کولی شئ تاسو هر ډول شیپ چې تاسو خوښه وي هغو ته جوړ کړئ، خو موږ صرف غواړو یو ډیزاین وکړو. نو د ټول نه د مخکې زه غواړم یو تصویر هم راواخلم. د مخکې څخه موږ کوم تصویرونه چې اماده کړي دي تعلیمي مراکزو دپاره دغه تصویر دی، اوکې. غواړم دلته یې وکاروم، اوکې. وګورئ سمه ده، تصویر راواخیستل شو. انټر بټن یو څه یې کوچنی کړو تر دغه حده پورې. سمه ده، نو اوس وګورئ دا اصلا فینجي فایل کې نه دی. سمه ده، نو د دې لپاره چې موږ دغه فینجي فایل ته واړوو لومړی موږ دا د سمارټ آبجکټ څخه وباسو چې موږ مارچ باندې مارچ کوو. نو په تېرو جلسو کې موږ په مارچ باندې مفصلې خبرې کړې وې، کولی شئ یو ځلې هغه ویډیو تاسو ورسره وګورئ. سمه ده، اوکې. یو څه نور هم کوچنی کړو یې په دغه ډول سره، وګورئ دغه اندازې پورې زه غواړم دا په یو شیپ کې دننه راشي. سمه ده، نو دلته موږ مختلف کارونه کړلی شو. سمه ده، په سلیکشن په واسطه باندې موږ صرف په همدغو مربوط شیپ باندې کلیک کړو. په دې سره به وګورئ دواړه ساحې انتخاب شي. وروسته موږ کولی شو نور مختلف تخنیکونه موجود دي د سلیکشنو، دغو نه موږ استفاده وکړو. د مثال په ډول سره کویک سلیکشن دی، اوکې. یو څه ساحه یې لویوو په دغه ډول سره او غواړم دغه ساحه له منځه یوسم، اوکې. په دغه ډول سره صرف غواړم دغه بیروني ساحه زه څنګه یې کړم په سلیکټ کې ولرم. دلته هم کولی شئ
مختلفو تخنیکونه چې دلته دي دغو نه استفاده وکړئ. وګورئ دغه یو څه نوره ساحه هم له بینه وړم په دغه ډول سره. وګورئ موږ ته دلته یو خط سلیکټ دی، سمه ده. نو غواړم اوس په دغه سره یعنی دلته یو ډول سلیکشن مونږ وکړه، غواړم دغه ساحه اوس دلته ورته اډ کړم. لومړی خو باید موږ په مکمل ډول سره دغه ساحه چې اوس هم دلته سلیکټ شوې ده دا له منځه یوسو په دغه ډول. اوکې کنټرول زاید. اوکې خیر دی، په دې باندې وروسته موږ کار وکړو، مهمه نه ده. په دوم قدم کې اوس غواړم دغه ساحه دلته اډ کړم ورته په دغه ډول سره، سمه ده. وګورئ دغه ساحه موږ اډ کړله، اوس کولی شو دغه ساحه څنګه کړو له منځه یوسو په دغه ډول سره، سمه ده. اوکې کنټرول دی اریزر، د اریزر څخه په استفاده اوکې یو څه کوچنی کیو دغه ساحه موږ له منځه یوړله، سمه ده په دغه ډول سره. که چېرته موږ دا د شیپ منځته کړو بیا یو څه مشکلات جوړوي، خو خیر دی زه به کوشش وکړم کوم مین شیپ چې د موږ دی دغه دی چې د دوی لومړی باید د دوی یو کاپي راواخلو. وګورئ موږ یوه کاپي واخیسته هغه هایټ کیو او په دې ډول سره دغه کوم شیپ چې دی دننه دغه کوم تصویر چې دی هغه ته یې کومه شیپ ته دننه یې کوم او اوس یې په دغه ډول ښکته راوړم تر څو دغه ساحه په منظم ډول سره جوړه شي. اوکې په دغه ډول سره اوس له دغه تخنیک نه هم استفاده کړم، سمه ده. نو اوس وګورئ موږ شیپ ته تصویر په واچوله. په دوم قدم کې زه غواړم یو شیپ بل جوړ کړم. راځو شیپ ته اوکې پالیګون باندې کلیک کړو، درې سایډه اوکې درې په دغه ډول سره یو شیپ موږ جوړوو، منظم شیپ مثلا اوکې په دغه ډول سره مثلا په کوم رنګ کې کیو مثلا په شنه رنګ کې دی، اوسې که وروسته بیا رنګ هم موږ کولی شو ورته تغییر کړو، خو دا دې کوچنی وي په دغه ډول سره. اوکې یورې ګورو چې ډېر کوچنی شوی، سمه ده. نو سمارټ آبجیکټ دی مشکل نه لري، خپل هغه کیفیت چې دی هغه د لاسه نه ورکوي، سمه ده. اوکې اوکې کوم قدم کې دوی یو بله کاپي موږ رااخلو، شیفت بټن به موږ نیولی وي په دغه ډول سره. نو دلته ډیزاین ته په کتو تاسې کار کولی شئ، سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره اوکې سمه ده. انټر باندې کلیک کړم. اوس له دې نه موږ یو بله کاپي رااخلو. وګورئ صرف زه غواړم یو ډیزاین جوړ کړم په دغه ډول سره. اوکې سمه ده. وګورئ موږ یو شیپ جوړ کړله، دا شیپ موږ یو څه نور هم کوچنی کیو اوکې په دغه ډول سره انټر. په دوم قدم کې سمه ده. اوکې د شیفت کوم شکلونه چې د پالیګون موږ جوړ کړي وو د دونه یو یو کاپي اخلم، یا هم یو بل له کاپي امه خواته وړم په دغه ډول. اوکې د ټولو نه اوس یو کاپي را اخلم ښکته خواته اوکې په دغه ډول سره، سمه ده. نو اوس په کوم قدم کې وګورئ موږ د ټول یو ګروپ کې یو، سمه ده. یا لومړی لینک کې ورسه تر څو ټول په یو ډول سره دغه حرکت وکړه، وروسته یې موږ ګروپ کې وو تر څو زیات باعث د بیروبار د موږ د ډیزاین نشي، سمه ده. وګورئ دا دلته راوړم دغه ډول سره یې ږدم دلته. نو کولی شئ دو ته وګورئ موږ څومره شیپونه ایستلي د کار د اسانتیا دپاره
زه غواړم دغه ټول لږ شوي شیپونه په دې ډول سره مارچ کړم. سمه ده چې معامله یې اسانه شي. وروسته زه کولی شم د ټولو ته په یو ډول سره رنګ تغییر کړم. مثال په ډول غواړم تور رنګ کې وکاروم په دغه ډول سره. سمه ده. په دویم قدم کې غواړم د همدغو یو کاپي راواخلم او دلته یې وکاروم. سمه ده. خو په دو کې کوم رنګ کاروم؟ سپین رنګ. اوکې. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. سمه ده. کنټرول سی په تر ټولو نورمال حالت ته ډیزاین ولاړ شي. په دویم قدم کې تاسو کولی شئ خپل هغه لوګو راوړئ. مثلا موږ یو لوګو له دې ځای څخه رااخلو، یو ښه ښکلې لوګو، مثلا دغه لوګو زه رااخلم او دلته یې کاروم. نو لوګو راواخیستل شوه. سمه ده. اوکې پې باندې کلیک کیو او دغه ساحه په میجیک باندې له منځه وړو. اوکې. دلته غواړم دغه لوګو وکاروم. خو یو کار تاسو چې باید ډیزاین کې وکړئ، باید زیات رنګونه تاسو ونه کاروئ. سمه ده. چې بیا یو څه د ډیزاین خوند چې دی له منځه ځي. اوکې. نو زه مثلا یو کالر رااخلم دغه ډول. اوکې. نو دلته یو ټکسټ هم ورسره اضافه کوم. د مثال په ډول سره ورسره لیکمه. مثلا ورسره لیکم الکترونیک بوک. اوکې. یو څه اندازه یې 15 درجو ته راولم په دغه ډول سره. سمه ده. نو کوم دغه اوس وخت نه موږ د دغو رنګ ته پام وکړو، نو وروسته بیا د زیات خسته‌توب لامل دې موږ نه کېږي. صرف ټکسټ باندې کلیک وکړئ او کلیک یې سلیکټ کړئ دا ټکسټ او دلته کولی شئ تغییر ورکړئ په دغه ډول سره. سمه ده. اوکې. د یو بله کاپي رااخلم. مثلا په دو کې لیکم الکترونیک کتابتون یا کتاب په دري ژبه ورسره لیکم. مثلا ورسره لیکم کتاب الکترونیک. اوکې. یو څه اندازه یې کوچنی کړو یا هم فونټ تغییر یې نو هغه ستاسو هر شی خوښ وو هغه ورته وکړئ او دو ته لیکم. اوکې. الکترونیک کتاب. مثلا په دریو ژبو باندې موږ دو ته صرف هغه عنوان ورکړه چې دغه د موږ کاروبار چې دی مثلا د کوم عنوان لاندې دی یا کوم نوم یې شی دی. سمه ده. نو موږ په دې خاطر باندې دلته دا وکاروله. دا هم د لوګو مربوط یا اړوند شول. خو که چېرته دا موږ په یو بل رنګ کې وکاروو نو د ما په نظر به ډېر ښکلی راشي. هغه دغه رنګ دی. کنټرول آلټ شیفټ. اوکې. وګورئ کنټرول آلټ شیفټ صرف یو سلیکټ کوو نو انشاءالله وګورئ اوکې. دلته موږ دلته افیکټ کارولی. که چېرته افیکټ له منځه یوسو نو دا مشکل به حل شي. همدغه ډول دلته په دغه ډول نو تاسو ته به شارټکټ کې دلته معلومېږي، کولی شئ له هغې نه استفاده وکړئ. سمه ده. وګورئ په لوګو کې یو شی چې موږ په نظر باندې اضافه دي هغه دغه دی. سمه ده. دا له منځه وړم. صرف لوګو انتخاب کړئ. د موږ لوګو چې د اوس PNG حالت کې ده نو ځکه دومره په اسانۍ سره موږ یو شی ته له منځه وړلی شو.
په دوم قدم کې مثلا موږ ورسره لیکو زموږ دغه مثلا ښوونیز مرکز ته د کوم پوسټر چې دی دا جوړېږي. اوکې نو زه دلته نوم ورکوم. زما مثلا وکوم سمارټ ټول په لویو تورو باندې. وګورئ موږ فونټ تغییر کا. سمارټ سافټ اوس د دو فونټ مثلا 40 درجې رالویوم. سمارټ سافټ کمپنی. اوکې سی مثلا دغه کوم چې دی دا په همدو رنګ کې او دغه بل زیړ رنګ ته اړوم. دغه رنګ ته صرف په دغو باندې زه کلیک کوم په داسې په اتوماتیک ډول دغه رنګ تغییر سي. وګورئ سمه ده. نو که غواړئ تاسو د لوګو په ښه سره ټکسټ یا هم فونټ چې کوم یو دی هغه هم ورته تغییرولی شئ. مثلا زه یو ښه ښکلی فونټ را پیدا کوم. سمه ده. نو په دوم قدم کې بیا راځم ټکسټ پښتو لیکنه. مثلا دلته یو لیکنه موږ د خپل کورس معرفي ورته وکړو. مثلا سمارټ سافټ ستاسو سره د مثلا هیلو په پوره کولو کې پوره مرسته کوي. سمه ده. سمارټ سافټ ښوونیز مرکز به دلته کړو. ښوونیز مرکز. اوکې دغه ډول سره وګورئ موږ پښتو فونټ نه دی انتخاب کړی. نو زه راځم په یو پښتو فونټ دلته ټاکم. مثلا یو ښکلی فونټ وي. وګورئ د فونټو کارول مهم دي. ده خیر دی همدغه به موږ غوره کړو ورته په 13. سمه ده. اوکې وګورئ د دو کوم کالر چې دی هغه باید په شین رنګ کې وي. صرف په کنټرول شیفټ بیک سپیس باندې کلیک کړئ چې تاسو د بیک ګراوند کوم کالر چې دی هغه به دلته په اتوماتیک ډول سره اپلای شي. سمه ده. راځو بیرته شیپ ته. په شیپ کې مثلا یو شیپ را اخلم د دغې اندازې پورې. سمه ده. په همدغو کوم کالر چې دلته موجود دی یا هم هغه کوم کالر مثلا دغه رنګ مخکې کاري وو. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. په دوم قدم کې یو بل شیپ را اخلم خو راونډډ ریکټنګل. مثلا دغه کوم وسط چې دی اول موږ باید هغه وسط پیدا کړو. دلته دغه وسط دی. سمه ده. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. دا باید وسط کې وکاریو. اوکې سمه ده. او د دو کوم کالر چې دی یا رنګ په دغه ډول کوم او دا باید یو څه ډېر راونډډ شوي وي تر کومه حده پورې چې امکان وي. اوکې په دغه ډول سره. سټروک چې کوم دی سپین سټروک دلته موږ ښکاري وو. مثلا 10 واحده د پکسل په واحد باندې 10 لوی دی 6 په دغه ډول سره به راشي. دلته یو ټکسټ ورته لیکم. مثلا ورته نوم لیکنه دوام لري. دغه ډول سره. سمه ده. او د دغو کوم فونټ چې دی دا به ورته موږ تغییر کړو. یو ښکلی فونټ به پیدا کړو. مثلا دغه فونټ به سم وي. نه فونټ وروسته نه ښکاري. یو بل دغه فونټ به سم وي د ما په نظر سره منظم دی. دلته رنګ سپین رنګ مو ښکاري وو. اوکې په دغه ډول سره یو څه را زوم ان کېږو او دغه شیپ چې ډېره کمه اندازه یې لوی وو. اوکې په دغه ډول سره. نو ته یو حده پورې کوم ډیزاین چې موږ
اماده شوی خو دغه فونټ ماته سم نه ښکاري. یو ساده فونټ وکاروئ تر څو د هغو لیکنه په واضح ډول ولوستل شي. سمه ده، په دې خاطر باندې نو مهمه ده. سمه ده. دوم قدم کې مثلا دلته موږ د خپل کورس ایمیل ادرس یا هم د ویب سایټ ادرس لیکو. مثلا وګورئ www.smartsoft.com دغه ډول سره خو په سپین رنګ کې. سمه ده. اوکې، او کوم د فونټ اندازه چې ده، خیر فونټ اندازه سم دی، 10 پیکو تر 140 یو څه اندازه کولی شئ. دلته یو بله لیکنه چې د تاسو د خوښې لیکنه وي دلته اډ کړئ یا هم کې اضافه کړئ، خو دغه رنګ ماته اوس هم سم نه ښکاري. بل رنګ به کې وازمایو، سپین. اوکې، سور، شین. زه خیر دغه رنګ اوس موږ ورته تایید کړو. نو په دوم قدم کې دغه کوم رنګونه چې موږ خپرولی وو دا دلته راوړم تر څو تاسو له دغې رنګونه هم خپل ډیزاین کې استفاده وکړئ. نو کولی شئ په دې کې نور ایډیټ هم وکړئ. نور چې څومره د تاسو خوښوي هغه ایډیټ تاسو کې کولی شئ. نو دغه وه د موږ 240مه جلسه تر بلې چې د موږ راتلونکې جلسه ده. تاسو په پاک ډول خپله ښه چارې ولرئ. د خدای په امان.